ډېرې موږ د ادارو خلک وایو نو دا دومره پابندیانې په موږ ولې وې خو دا میډیا کې به هم لږ موږ ته اساني وه په دې یعنې په میډیا باندې به هم بیان راتللو زموږ دا هر ځای ته چې ځو دومره لارې بند کېدل به نه کېدلی دا په هر ځای کې په موږ اف آی آر په دومره دنیا نه کېږي خو په موږ به هم نه کېدلی 4 کاله کېږي بلوچستان کې تاسو نوټیفیکیشن وینئ دا یو 90 دن اول خو به زموږ په ډېرو ملګرو و دا اوس یوازې په ما باندې وي ته باندې بندیز لګېدی اوس صرف په ما باندې وي نو موږ څه ووایو چې کوم نور ملګري دي په هغه کې مخکې علي و اوس نشته پاک هغه بیا ولې نشته دا خو د ریاست پالیسي ده ریاست به خپل یعنې زموږ د ماتولو دپاره د ده خپلې پالیسیانې وي خدای مکه زموږ یو ملګری دی نن یې جیل نه دی خوړلی زه شکونه پرې کوم چې دا ولې جیل نه خوري سبا هغه 20 کاله جیل ته سکېږي زه به یې په هغه نه پس منم موږ به پښتانه به د ځان نه مرده پرست نه جوړوو موږ به کار ته ګورو یو تن دی د ده د کار او د ده عمل زما کام ته فایده ځي ته که په جیل کې دی که بهر دی زما لپاره محترم دی باید زموږ دپاره د کام د اخلاص معیار یوازې جیل او مرګ نه وي